دلته د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري د هغو سلګونه ځوانانو فراغت غونډه ده چې شپږ میاشتې په بېلابېلو څانګو کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي دي. په یادو مراسمو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین وویل تیر کال یې شاوخوا 40,000 ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د کار زمینه برابره کړې او دا شمیره به په روان کال کې لا زیاته کړي. د یاد وزارت مسؤلینو څرګنده کړې هڅه کوي چې په کور دننه او بهر کې هم افغان مسلکي ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي څو د بیکارۍ کچه راټیټه شي. تقریبا په تیر کال کې 40,000 خلک همداسې ځوانان چې هغه بې کسب وو، خاوندان او صاحبان د کار او کسب ګرځولي او په دې هڅه کې دي چې دا نورم زیات شي. په ټول افغانستان کې مونږ مراکز لرو چې 53 مراکز دي او دا ټول فعال دي او د پکتیا ولایت ان شاء الله تعالی لکه څنګه چې دا وس فارغ سول همداسې به موږ ادامه ورکوو. د دې ترڅنګ له روسیې، ایران، عمان، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د کار له مسؤلینو سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په اړیکه کې ده او البته د یادو هیوادونو سره دغه بحثونه د خبرو په کچه باندې دي. هڅه دا ده چې په راتلونکي کې یو رسمي تفاهم ترلاسه شي ترڅو د بیکارۍ کچې د راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو په موخه باندې هوکړې ترلاسه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وایي په نږدې موده کې به پکتیا کې د روږدو کسانو لپاره هم د سل ختیځون په کچه د حرفوي زده کړو یو لوی مرکز پرانیزي څو پکې یاد کسان بېلابېل کسبونه زده کړي. موږ همدارنګه خپل پروګرام لرو چې د پکتیا ولایت د زون په سطحه دلته یو معتادو خلکو ته یو مرکز خلاص کو او ان شاء الله تعالی دا موږ په هڅه کې دا به خلاصو او نور چې هر حرفې دلته ضرور وي او ضرورت وي ان شاء الله تعالی چې دا به موږ ورته خلاصو. وختونه مو دا ده لکه څنګه چې دا پروګرامونه په مرکز کې پلي کېږي که چېرته امکان لري د امکان په صورت کې که دا ولسوالیو ته وغځول شي خصوصا هغه پرنفسه ولسوالیو ته نو چې د زون حیثیت لري تقریبا د څو ولسوالیو نو که دغه ته وغځول شي وختونه مو همدغه ده. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست له شپږ میاشتنۍ دورې څخه فارغ ځوانان خوښ دي چې اوس یې د خپلې خوښې په برخه کې مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او هیله لري د کاري وسایلو په ورکړه کې ورسره همکاري وشي ترڅو ځان ته د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي. هر حرفه یعنی د خیاطي یا د نجاري او د برق موبایل ترمیم سامان باید موږ ته برابر کړي ځکه زموږ د ټولو وضعیت ډېر خراب ده. اقتصادي وضعیت مو موږ ته د کار زمینه برابره کړي هم ته سامان برابر کړي. په ټولو ولایتونو کې سامان ورکول کېږي. زموږ پکتیا ولایت کې تر اوسه پر هیوي حرفې ته سامان نه ده ورکړی. د یادولو ده چې د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په تیرو دورو کې هم زرګونه ځوانان په بېلابېلو برخو کې مسلکي روزل شوي چې ډېری اوس په ښارونو کې په عملي چارو بوخت دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.